ويا رسول الله زد رفاعة په نکاح کې ومه طلاق یې مال راکړو فبت طلاقي بې داسې طلاقونه مال راکړي دي یعنې یو وله ورکړی یو وخت کې یو بې دویم ورکړی دی څه وخت کې یو بې درېیم ورکړی یعنې خبره یې بلکل ختمه کړې ده رفاعه خبره ختمه کړې ده فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه دا غنه بعد ما واده وکړو د عبدالرحمن ابن الزبير القرظي سره دا د دقیق خاندان دی خو یا رسول الله هغه زما حق نشي ادا کولی حق نه مراد دلته حق یعنی جنسي چې کوم شهوت دی وی هغه زما نشي پوره کولی اکې دا طاقت نشته په چا کې په عبدالرحمن ابن الزبير رضي الله عنه کې اکې دا طاقت نشته چې زما حق هغه پوره کړي او د هغه خبره خو هغې ډېره واضحه کړې ده خو زه بعض خبرې داسې چې هغه سړی په کنایاتو کې وکړي یعنې دې پورې وي چې یا رسول الله د هغه عضو خاص چې دی د هغه عورت چې دی هغه کمزوری دی نو ما هغه کومه بورقې چې په ځان راچولي وو د هغې نه مې داسې راښ کړو او کې یې مینوله یا خالد بن سعید رضی الله عنه د دروازې سره ولاړ دا یو صحابي و دننه راته خو اجازت وتله موږ میلاو شوی دروازې کې ولاړو ده دا خبره واورېده د دنې نه اواز وکړو خالد د دنې نه اواز وکړو یا ابا بکر ابو بکر هغه وایي څه چل دی الا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خزم منکې نه دا څه ګډې وډې د پیغمبر په مخ کې عائشه رضی الله عنها وایي ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات فلا والله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شوی دی او غوسه پکار نه دا خو مسله ده خلک به بیانوي ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وغي چې دا خبرو کړه چې زما خاوند زما حق نشه ادا کول او داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکي د دې دا خبره اورېده او د دې دا یعنې تعجب یې وکړو چې دا څه سپا خبرې شروع کړې ښځې خو اکثر دا خبرې پټوي او دې بلکل سپا شروع کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي رفاعه پسې کسه واپس کېږي زور خاون پسې یا رسول الله دې دا خبره هم دې لپاره کوله چې زه رفاعه پسې ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه چې صحیح کوروالی در سره نه یې کړی که نه هغه وخته پورې تا خاوند ته نشي واپس کړی یو یې به طلاقه کړي بیا به خواځي په خپله مرضي یو روایت کې داسې راځي دا روایت چې ما کوم ذکر کړو دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د امام بخاري یو روایت کې داسې راځي سبحان الله وی دا راله او شین غټ څادر یې په ځان باندې اچولی و دا تمیمه د رفاعه ده ازور خاونې چې رفاعه و عایشه وی دا راله زما خواله او دا برقه او څادر چې اوچت کړو نو دا بدن یې شین شوی و د یو ګزار د لاسه دې خاوند سره په دې طبیعت نه لګېدو وهلې وه او هغې ته خبره وکړه داسې کړم دا ښځو ته چې ښځې فریاد وکړي دا پکې تپوس کوي چې خاوند څه حالات دي نه په ټکه څوک ملامته دی خاوند ملامت دی د عایشې ته خبره وکړه هغه نورې بیبیانې را جمع شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی یا رسول الله ګوره ظلم ته او د سړو دې ظلمونو ته د ښځو سره دا غریبه څومره والي ده او دی داسې کړي او دی داسې کړي په دې کې د عبدالرحمن ابن الزبیر په خپله راغی دا دویم خاوند اته پته لګېدلې چې ښځه ترې د شکایت د چا خواله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله هم راغی ورسره ځان سره دوه زامن هم راوستو دوه زامن هم د ځان سره راوستو خو د بلې ښځې نه دي هغه هم راوستو هر څه خبره ده دې خبره وکړه چې یا رسول الله دې زما حق نشي ادا کولی او دې هغه یا رسول الله دروغ وایي چې زه حق نشم ادا کولی د ښځې دا زما د زامن د کوم ځای نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بچیو ته داسې وکړه سبحان الله دا خو بلکل تا ته تللي دي
بالکل د پلار بشه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر دا کړی چې ته وایې چې دې حق نشي ادا کولی د کوروالې دا بچي د کوم ځای نه شي. خو هلته دې د دې خاوند سره د دې وهلو ټکولو د لاسه طبیعت نه لګي، دغه زوړ خاوند یې هغه یې رایاد شو، نو هغه به ډېر اخلاقي او د هغه سره به ګزاره ښه کېږي. نو زه واپس کېږم هغه اولني خاوند ته ویې نه چې ده سره کوروالی داسې نه یې کړی چې تاسو په صحیح معنو سره یو بل سره میلاو شئ. یعنې نو د هغې نه بعد که بیا د طلاق درکړو او هغه بیا ته په خپله مرضۍ واپس کولی، نو بیا ته واپس کولی چې په داسې خو نه. نو سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانې په مخ کې څه چلو مسکی شو. او عالم له پکار چې هغه سینه هم پراخه وي، عالم له پکار چې سینه یې پراخه وي. قسمه قسم خلک به راځي. اوس دا زنانه راغله او کیسې بلکل صفا خبرې وکړې، وایي د هېڅ هم نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، د صفا خبرې وکړې. نو د عالم که عالم په دې تمه ناسي چې ټول به زما خواله داسې محترم او غلي خلک راځي او تعلیم یافته او نو دا دی بیا په غلط سوچ کې دي. د عالم واسطه د ټول امت او د مسلمانانو سره ده او ټول یو شان نه دي. اوس یو قصه روانه ده چې هغه به تاسو اورئ یو صحابي څومره صفا خبره کړې ده. نو کله به داسې کسان راشي چې هغوی به خبره بلکل صفا به کیسه چې دا هغه ده، نو عالم به سختي نه کوي.